السلام علیکم ناظرین، تاسو ګورئ WU پښتو چینل او زه یم واجد الله. نن زه په جامع مسجد روډ راولپنډي کې موجود یم او تاسو ته ښیم چې دلته کم کم بوټان ملاوي کې دي قیمتونه څه دي. راځئ چې تاسو ته در وښیم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ورور څه نوم دی؟ راحت الله. د کوم ځای؟ زه باجوړ جنسي. باجوړ جنسي. دا ستاسو د دکان په کوم ځای کې دی؟ دا لوکیشن کې ته خلکو ته وګورئ. دا جامع مسجد روډ دی. جامع مسجد روډ. او د دکان نمبر دی څه دی؟ دا نمبر 1. دکان نمبر 1. 1 نمبر دکان ته څنګه ملاو شوی دی؟ بس دا اکبر مارکیټ کې نمبر 1 دکان دی. څونه وخت نه تاسو دا کاروبار کوئ؟ ډېره واته کاله وشو. واته کاله؟ دې نه مخکې چا دا کاروبار کوه ستاسو؟ دې نه مخکې کابلیانو په دې کې. د دې کابلیانو هغو تاسو ته پرېښودو؟ هغو پرېښودل، بیا موږ رالو. د تاسو سره چې کوم بوټان دي د هغه ځای نه موږ آغاز کوو. تاسو سره کوم بوټان دي، قیمتونه څه دي، فرست کافي د سیکنډ کافي د اوریجنل دي، دا ټوټل شیزونه به موږ ته وایي او د زنانه او نارینه به راته هم ښیي. دغه ځای نه موږ آغاز کوو. دا چې کوم دی دا لنډې والا دي، کراچۍ نه راوړي. لنډې والا اکثر تپوس کې بچکانه میخې ده که نه، او دا بقایا چې کوم دي دا لوکل کافي د لاهور مال دی. بچکانه چې کوم دي قیمتونه څه دي؟ بس دا مختلف ریټونه وي، په دې کې 700-800 کې دا چې موږ خبره کوو دا کم بس ګاک ته 1200 روپۍ ریټ و، 900,000 کې ورکوو. 900,000 کې؟ دقیقاً. خو نه د پنډۍ کې به خلکو ولې دا باجوړ والا چې کوم دي لکه اوس 200 روپۍ شیزونه 2000 وایي، بیا چې څوک یې څوک والي هغه حساب خو اوس نه وي. هغه اوس نشته دی. خلکو ته پته لګېدی چې مهنګایي ده که نه، نو موږ خو ته ووایو چې مهنګایي وجه نه د حکومت مهنګایي جوړه کړې که نه، حکومت مهنګایي جوړه کړې. اوس دا شیزونه دا چې کوم دي دا مو ډېر ښایسته ښکاره کېږي. دا څه شی دی؟ اوریجنل دی کافي دا کم؟ لوکل کافي دی. دا کوم ځای جوړه دا لاهور جوړ دی. لاهور جوړ دی. او دې قیمت تاسو څونه وایي؟ بس دا 1500-1600 کې و، 1000-1200 کې خرڅو. دا 1000-1200 کې. او دینه کته خو نه راځي کنه یاره چې بیخي ګاګ خپه کېږي بیا ورکوو. کار نه اکثره اوري نو ورکوو چې کار نه بیا ارزان لګوي، بیا 200 روپۍ ګټه پکې هم بیا یې ورکوو چې کار نه یو چې کار بیا لکه ارزان نه ورکوي. دا چې کوم دا کوم دام دا زاړه بوډاګان راځي او هغو دپاره بوډاګان دپاره ځوانان دا نه اچوي. ځوانانو څه خوند نه کوي که نه. دا ولې ځوان دا ډېر ښایسته دی، د شکل ته ور ډېر ښایسته ښکاري. بوټ ښه بوټ دی او خو لکه دا ځوانان یې نه پخو کوي. هغې پیشن نن سبا پیشن چلېږي، سټایل چلېږي. د دې څونه قیمت دی او سیکنډ کافي د فرست کافي د څنګه؟ دا لوکل کافي د لاهور جوړ دی. دا غون لوکل کافیان دي تاسو سره چې څومره دي؟ کافیان دي په دې کې به دا دي د چینایز دي. چینایز ته وروسته راځو. دا چې کومه دی دا خو ډېر ښایسته نه دی جوړ. دا هم لنډه ده. او دا څونه کال ماشوم به دا کوي؟ دا راځي تقریبا 18 کالو ماشوم ته راځي. دا خو دومره دروند دی 18 کالو ماشوم خو ځان نشي ګرځولی. دا دغه خو کچره پرته ده او سردي ده که نه، نو وزن ته څوک نه ګوري. یخنۍ کې به لکه دا خامخا اغوندي. خو امریکا کې ډېره واوره پرېوځي نو ځالته خلک مري ته چکر ځي، کشمیر علاقو ته ځي که نه، نو خو کوي وزن ته هغوی نه ګوري. زموږ خیبر پښتونخوا کې هم ډېره واوره کېږي. مردان دغه کې زموږ باجوړ جنسي کې چې کوم دی واورې پرتې دي. مردان کې خو نه کېږي که نه؟ مردان کې نه کېږي. چا خو مردان کې مو واوره یاره والله هلته ډېر نه ځو که نه، موږ دغه باجوړ یو دا ځای بس. باجوړ کې لکه واوره ډېره کېږي. هلته واوره ډېره کېږي. سوات کې کېږي، دیر کې کېږي، دغه ځایونو کې کمراټ کې کېږي. دغه ځایونو کې کېږي. کمراټ به په کوم ځای کې؟ د کمراټ یاره چېرته نه یو تللي داسې اورې خو لکه واړه وایي چې چکر باندې ځو دلته زموږ چوټي نه راځي که نه. دغه مسله یې. دا چې کوم بوټان دي دا بدام دغه ماشومانو د لنډه کې هم دا صرف ماشومانو بدام 700-800 روپۍ باندې. 700-800 روپۍ زه داسې راشم مخکې د دې باره کې خبر. دا اوس ګوردام د تقریبا دا به 100 کاله ماشوم باندې راځي. یردام دغه رنګه راځي او یو 10 کالو ماشوم ته برابر انشاءالله. ما کله دا چې کوم ماشوم واونده ته پرتوک دا اغوستل هم ضرورت نه دی. دا خو ده بېشکه. ولې دا دومره کاټ دا ولې دومره کاټ جوړ یاره جمې دپاره هم راوړي دي که نه، نو سردي دا خرڅېږي. واخلي پاکستان کې خلک دا اخلي په شوق سره اخلي. په شوق سره دا دومره غټ بوټان دي دا څنګه اخلي؟ هغې اخلي، هغې چکر ځي که نه، نو ځکه اخلي. او د دې قیمت څونه دی؟ دا د 1000-1200 روپۍ کې خرڅو. او دا تاسو به تقریبا څونه کې پرېوځي؟ بنګه 500 روپۍ کې راوړو. 500 دا تاسو په وزن راوړئ که په څه حساب باندې هلته نه راوړئ؟ لکه بورې موږ ته میلاویږي، بورې په حساب یې راوړو. دا چې کومه دي دا د دې ته څه نوم وایي؟ دا لکه لوکل کافي دا او دا هم د ګوچي په نوم چلېږي. دا پمپینې چې ورته وایي. دا خیبر پښتونخوا کې خلک استعمالوي؟ دا دلته خلک نه استعمالوي. دا ولې؟ بس دا دلته پنجابیانو وړلی، پنجابیان استعمالوي. تاسو پنجابیانو وړم لکه ځان سره کېښودلی دی. بس لکه ورایټي هم برابر کړې ده که نه، لکه ورایټي او د چینایانو هغه چې دی ویل هغه کمه دي، هغې طرف ته دې طرف ته راشه. دې ته چینایان والا ولې وایي؟ بس دا جوګر د کرکټ دپاره یو د واک دپاره دا جوګر چلیږي. زه یو راخلو هغې قیمت او خصوصیت هم راته وایي چې دا فرست کاپي د اوریجنل، سیکنډ کاپي د تھرډ کاپي د دا به اوس اخلو. دا هم راته وایي دا د ښځو دی که د سړو دی؟
دا د سړو دی دا اوس چې نه دی اوري دا ښه جوګر دی واک د پاره هم دی صحیح ده رننګ دپاره او کرکټ دا ښځې نشي پخوا کولی دې کې چې کوم دی لیډیز سیزونه راځي یا نیم جوانه سیزي یعنې وړوکي سیزونه په دې کې راځي هغه به یې د ښځو دپاره نیم جوانه شو چې کوم لکه یعنې 35 نه د 40 پورې سایز او دا چې کوم دی د 14 واله 45 پورې سایز دا 2500 2800 کې خرڅو 2500 دا ډېر ګران نه دي او دا اوریجنل لکه کافي ده دا کافي دی اوریجنل خو نشته اوریجنل خو 10-15 روپۍ ملاویږي دا ولې دومره ګران دی یاره د دې څه خصوصیات دی بس کافي د چلیږي خلکو سره د فیسبوک باندې تصویرانې او راوړنې چلیږي خلک یې اخلي دا بره دا نور چې کوم دي بس دې کې لکه کافي هم پکې پرته ده او اوریجنل هم پکې پرته اوریجنل پکې سشته ته اوریجنل وښیه کنه موږ ته اندازه وشي دا اوریجنل کوم دي دا کافي کوم وي چینایي پکې پراته اکثر او یعنی انده لکه دا شي چینایي د چینایي دا په چین کې جوړیږي که صحیح لکه نه اوس خو چین لکه لارې بندې دي که نه لکه چین نه اپر او سول د چین نه راځي بقایا لاهور کې فیکینګ کېږي جی او پر سول مطلب دا چې دا باره چې کومه دا علاقه ده لکه دا اپر او دا سول چې کوم دی که نه دا چینایي لکه لاهور کې فیکینګ کېږي لاهور نه تاسو څوک کنټیکټ کول غواړئ په تاسو سره څنګه کنټیکټ کوئ تاسو سره آنلاین کاروبار کوئ نه کوئ څه په ورځ هم چټي وي څه ټیم دکان کلاوي دا تاسو خلکو ته ووایئ که نه یاره مونږ خو لکه آنلاین کار نه کوو دلته مونږ فرچون کار کوو صحیح ده او سهار تقریبا 10 بجې دکان کلاوو بیرته شام چې کوم دی 11 بجې دکان بندو تاسو څوک رابطه کول غواړئ نو څنګه به داسې رابطه کوئ یعنې رابطې مونږ کار نه کوو بس دلته پرچون کار دی ګاهک ماشاءالله ګرځي او کار ښیي ماشاءالله که نه سیزن دی کار ښیي نو شکر دی کار چلیږي صحیح دی شکریہ مهرباني جناب صحیح دی السلام علیکم وعلیکم سلام وروره څه نوم دی یارګل د کوم ځای یې تاسو باجوړی دا کوم مارکیټ کې چې مونږ دې مارکیټ څه نوم دی دا ځای کومه دی دا د جمعه مسجد روډ او انور مارکیټ جامع مسجد روډ انور مارکیټ راجا بازار دې کې تاسو کوم بوټان د قیمتونه څه دي دا فرست کاپي د سیکنډ کاپي د لنډه سره دار دا وای دا دی امپورټډ لنډه دا دینه باغ کو دا چې کم دي دا نوی ګران دي دا موږ لنډه کې دلته خرڅو 2500 2000 باندې خرڅو لکه دا موږ په چند باندې وروړو په خپل کنه دا نوی چالي دا کم سے کم 25 30000 28000 15000 16000 روپو بوټانی دا ایټلی جوړلی کنه دا ایټلی جرمني ټول ملکونو دا به مکس راځي لکه یو ملک دا نه راځي نور دا چې کوم دا دام د خبر ټک دا بدل دی جویکس نوم دی دا بدل دا ایټلی به یا به جرمني د قبي او د دې څه خصوصیت دي د دې د دې چې دا شی مضبوط دی ښه شی دی دا چې آلی داسې دا په 35000 40000 داسې دا موږ 3500 کې خرڅو 3500 کې تاسو خرڅو دا چې کوم دی باره کې څه وایي دا خرڅو تقریبا 1500 1800 1700 دې تقریبا قیمت څونه ویني د نوی به 16000 به 1500 او د پاکستان کې خلک اخل دا ډوب نه دي داسې ګرم ډېر نه ښکاره کیږي نه دا خو نن سبا چلیږي دا خو د دیزو دا غزینن سبا یو شی شو سیستم یو دی انګریزانو پښتانه لګه تقریبا یو شان شو دا پښتانه ډېر لکه پنجابیان ډېر دا ډېر پنجابیان ډېر اخلي دا چې کوم بوټ دی دا پښتانه چلی دا شی پلی دا اوس د پنجابیانو وریټي دا زیاده تور دا شو پیښ